سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر په دې هیله چې جوړ او روغ وئ. اشرف شریفي د شریفي انګلیش اکیډمي پر یوټیوب چینل باندې تاسو سره په یو نوي ویډیو او نوي درس کې حاضرېږم. هیله یم چې زموږ د نن ورځې درس ته په خیر راغلی او په دې هیله چې زموږ تیر درسونه مو هره ویډیو مو تر پایه پورې په دقیق توګه کتلي وي. انشاءالله باوري یم چې زموږ هره ویډیو به ستاسو دپاره په انګلیش زده کړه کې پوره همکاري وکړي او زموږ د دغه کورس د لا دوام او د لا پاتې کېدو په هیله تاسو کولی شئ زموږ په همدې چینل کې پاتې شئ. زه تاسو ته په همدغه چینل کې پورته د پلی لیست ډسکرپشن هم لاندې در کوم، ویډیوګانې هم شته، د هغه هم کولی شئ وګورئ. نو راځو زموږ د نن ورځې ویډیو ته. بیا هم زموږ د نن ورځې د درس موضوع د تیرو درسونو په شان تر ټولو مهم موضوع ده. هغه ده to be verbs، د کېدلو فعلونه. د نن درس یو داسې درس ده چې دې ته په ګرامر کې موږ تاسو داسې یو مثال ورکولی شو، په انګلیش کې بلکې هم په ګرامر کې یو داسې مثال ورکولی شو لکه څنګه چې انسان په خپل د ملا تیر باندې ولاړ وي. نو دغه هم یو داسې مثال لري. که چیرې تاسو نن په دې درس کې په دغه to be verbs باندې پوره پوه شئ نو په دې باور یم چې تاسو به انشاءالله نور د کوم مشکلات سره په دغه درس کې مواجه نه شئ. یا د ډیرو خبرو نه به تیریږو. نن to be verbs د کېدلو فعلونه لرو. په انګلیش کې to be verbs دا هغه فعلونه دي چې موږ تاسو کولی شئ د دوی په واسطې سره څه شی وکړو، جملې جوړې کړو. صحیح ده. موږ تاسو په انګلیش کې to be verbs لرو، to have verbs لرو او همداشانته to do verbs لرو چې دا هغه فعلونه دي چې موږ تاسو کولی شو د دوی په واسطه هر ډول جملې جوړې کړو. یو د هغو څخه نن موږ تاسې لولو چې په to be verbs کې دي هغه درې مهم برخې دي، درې برخو باندې تقسیم شوي. یعنی د کېدلو فعلونه موږ تاسو په درې ډول لرو. یو ته ویلی شي is، am، are. صحیح ده. دلته مې لیکلي to be verbs. تاسو څخه یو څوک پوښتنه کوي څو دانې دي؟ درې دي. کوم دي؟ is، am، are. is، am، are. د is معنا دی ده یا هم دی. صحیح شو. د am معنا دی یم. صحیح شو. او د are معنا دی دی، یعنی جمع ته کارول کیږي. یعنی موږ تاسو داسې ویلی شو چې to be verbs په انګلیش کې درې دانې دي. is، am، are. دا درې چې دي په to be verbs کې راتللی شي. خو دغه to be verbs چې دا is، am، are دي دا په حال کې موږ تاسو کارو، یعنی present مطلب ده چې په حال کې موږ تاسو دا کارولی شو. موږ تاسو په تیر درس کې subject pronoun وویل که مو فکر وو subject pronoun وویل I، you، we، they، he، she، it. و subject pronoun وویل په دې کې مو مفرد وپېژندل چې مفرد کوم دي. مثلا I، he، she، it دا څلور مفرد، you، we، they دا جمع. بیا په دوی کې دا هم وپېژندل چې د جمع دپاره مثلا که you، we، they راځي موږ تاسو د are څخه کار اخلو، او که چیرې I راځي له am نه، که چیرې مثلا he، she، it راځي نو له is څخه به کار اخلو. صحیح ده. نو نن هم موږ تاسو په همدغه درس کې دا وایو چې to be verbs درې دانې دي. درې دانې موږ تاسو په حال کې کارو. is، am، are. دا درې وړه موږ تاسو په حال کارو. د is لپاره موږ تاسو کوم فاعلي ضمیر کارو او د am لپاره کوم کارو؟ د are لپاره. چې اول خو باید دا زده کړو چې دا is، am، are دا په حال کارول کېږي. صحیح شو. بیا د دغه is، am، are تیر حالت موږ تاسو څنګه استفاده کوو؟ د تیر حالت لپاره موږ تاسو د is او am لپاره له واز نه کار اخلو او د are لپاره له ور نه کار اخلو. یعنی لکه څرنګه چې موږ تاسو is، am، are دا درې to be verbs لرو. بیا د دا خو په حال کې کارو کنه. کله چې موږ غواړو دا تیر حال کې وکارو بیا به تاسو کله چې is او am راځي is او am غواړو موږ تاسو تیر حالت ته واړو د واز نه به کار اخلو ځکه دا is او am چې دي دا دواړه مفرد دي. صحیح شو. نو واز هم چې ده مفرد ده. او کله هم چې are موږ تاسو کارو are چې ده جمع ده. لکه مثال موږ تاسو they are، we are، you are. صحیح شو. دا بیا جمع ده او د تیر حالت لپاره به موږ تاسو له چیش نه کار اخلو؟ له ور نه کار اخلو. اوس دلته زه تاسو ته په مثالونو کې وایم، یعنی په مجموع کې to be verbs څو دانې سو؟ is، am، are، was، were. is، am، are دا درې چې دي په حال کارول کېږي او was، were یې په تیر حال کې. was یې له is او am سره کارو، یعنی که چیرې کومه جمله کې is راغلی وي غواړو دا تیر حال ته وړو is به په was اړو. که چیرې am هم راغلی am به په was اړو. اما که چیرې are راغلی غواړو تیر حال ته وړو صرف ور نه کار اخلو. صحیح شو. دلته ما تاسو ته څو مهم مثالونه هم په دې کې جوړ کړي دي. مثلا زه په یو مثال کې تاسو ته she is هغه ښځه ده. وګورئ تاسو she is نو is یو to be verb شو
is خو to be verb سو او دا سیده کارول شوی دی د مفرد فاعل ضمیر لپاره. کله چې وغواړم زه دغه تیر حالت ته واړم نو زه به څه کوم دغه is به اخلم ځکه دا مفرد ده دا به زه اخلم د څه شي لپاره به اړوم دا به په was اړوم. مثال زه لرم she is صحیح ده نو د تیر حال لپاره به زه څه شي نه کار اخلم he she it درې واړه مل کړي له was نه. مثلا he is he was it is it was یعنی he is he was همدا she is she was it is it was یعنی دغه she is he is it is دا درې واړه په حال کې کارول شوي دا مفرد دا او دغه to be verb هم ورسره is دا درې واړه مفرد دي. یعنی موږ تاسو داسې نشو کولی چې کله دلته موږ تاسو she مفرد راولو او دې خوا ته to be verb ورسره د are راولو. یعنی کله چې یو فاعلي ضمیر مفرد وي نو دغه to be verb چې دا به هم باید مفرد وي. کله چې فاعلي ضمیر جمع وي له جمع نه مطلب مو you we they ده. کله چې دا وي نو دا به بیا زموږ تاسو is نه وي دا باید زموږ تاسو are وي. صحیح سو نو کله هم چې is په یو جمله کې راځي موږ تاسو غواړو دا تیر حال ته وړلو was نه به کار ورته اخلو. اما برعکس د دې که چیرې د ام څخه کارول کیږي یعنی مثلا ته ام I am a boy زه یو هلک یم یا I am a teacher زه یو ښوونکی یم غواړم زه مثلا دغه I am تیر حال ته واړم نو تاسو به دغه am to be verb د هر ځای چې تاسو is am are was were پنځه واړو کې یو وینئ تاسو به دا ذهن ته دا to be verb ده یعنی دا د کېدلو فعل ده. صحیح ده نو کله چې تاسو څوک وایي I am دا ته تیر حال ته ورته به څنګه اړی ده دا به ته داسې اړی am به راخلې په was تبدیل کړه I was یعنی څنګه he she it I دا څلور دانې کله تاسو غواړئ دا په تیر حال واړئ دوی ته به was ډایرکټ راولي خلاص. صحیح ده نو I am I was. صحیح شو بل موږ تاسو لرو پاتې کېږي دلته موږ تاسو ته د you فاعلي ضمیر سره له we فاعلي ضمیر سره له they فاعلي ضمیر چې دا درې واړه جمع دي. صحیح ده you we they مثلا کته چیرې وای you are نو غواړي تیر حال ته ول دا به څنګه اړی you were همدا شانته که چیرې ته وای we are غواړي تیر حال ته ول دا به څنګه اړی we were همدا شانته they are غواړي تیر حالت ته ورنته به چې وای they were همدا شانته دوی وو. یعنی په اصل کې کله چې موږ تاسو غواړو یو جمله تیر حالت ته واړو is am are صحیح شو دغه درې دانو باندې اړول کېږي دا په یاد ولرئ. کله چې موږ تاسو غواړو جمله واړو تیر حالت ته موږ تاسو اصل کې دغه to be verb راخلو دویم حالت ته ولو چې د is او am لپاره was کارو او د are لپاره were کارو. ډېر یو اسانه مفید درس ده فقط هم دومره زده کړئ چې په انګلیش کې to be verbs اصل کې درې دانې دي is am are بیا دغه درې واړه تیر حالت هم لري چې د is او am لپاره موږ تاسو was کارو او د are لپاره were کارولای شو. چې بیا تاسو کولی شئ له ځان سره جملې جوړ کړئ he is a boy هغه یو هلک ده که غواړئ ته ووایئ چې هغه یو هلک وو نو دا is واخله was ته وړه he was a boy. صحیح شو که مثلا she is a teacher هغه یو ښوونکی ده نو که غواړئ یعنی ښوونکی ده که غواړئ ته دا تیر حالت is به په اصل کې تا ده she was a teacher همدا شانته it is it was هم که چیرې جمع you are نو ته به وایې you were we are we were they are they were او د I لپاره فقط موږ تاسو یو to be verb کارول چې هغه I am ده خو کله چې ته غواړې دا تیر حالت ته وړې ته به I were I بخښنې سره I was. صحیح شو نو فکر کوم چې نن به تاسو په دغه to be verbs درس باندې پوه شوي بیا هم تاسو څخه مو هیله ده کولی شئ دغه زموږ درس چې تاسو ته مو درکړه د دغه څخه یو مثال په حال او تیر حال کولی شئ ولیکئ لاندې کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ ستاسو دغه لیکنه په کمنټ کې هم وګورو چې د کوم یو جمله سمه ده د کوم یو غلطه ده. نو انشاءالله چې فکر نه کړم څوک یې غلط کړي ځکه چې دا یو ډېر اسانه درس ویډیو 2 ځلې 3 ځلې وګورئ چې په درس مو ذهن خلاص شي. تر بیا چې زه راځم تاسو ټول پاک لوی بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې د خدای په امان.